و حالا جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با کمال احترام خواهش میکنم تا صحبت فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر بسیار گرامی، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جناب سالیس، برادر عزیز معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان جناب استاد دانش، جناب رحمانی رئیس اولوسی جرگه، جناب قانونی، جناب اسپنتاس، جناب استاد محقق، وزرای محترم، مشاور امنیت ملی، وکلای و سناتورای محترم، خواهران و برادرای عزیز، جناب زیاس لوی درستیز گذشته افغانستان، جناب جنرال صاحب آمدزی لوی درستیز جدید افغانستان، تمام جنرالا و منصوبین پر افتخار قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اول برای پاک تمام شهدای قوای امنیتی و دفاعی ما و همچنین شهدای ملکی ما و خاصتا به شهدای قطعات کماندوی ما که شهادتشان در یه اواخر قلب هر افغان وطن دوست متاثر ساخته تسلیت میدم. من افتخار ازیر داشتم که همراه جنرال صاحب عظیمی پدر سهراب شهید صحبت کنم و از روحی ملی جنرال صاحب عظیمی و تمام خانواده‌های کماندو، قطعات خاص ما، قطعات هوایی ما و تمام منصوبین پلیس ملی، امنیت ملی، اردوی ملی از صمیم قلب ابراز تشکر میکنم. همیشه اینا گفتن، با هر پدر که صحبت کردیم، با هر برادر که صحبت کردیم، حس قوی وطن دوستی و محبت به خاک در خون ما، در سرشت ما، در طبیعت ماست. ټول ولس د دوی پوروړی ده او دی کې شک شبه نه وي چې نن د افغانستان ټول ولس په یو غږ د خپل امنیتي او دفاعي زړورو قواو په شا کې درېدلي دي. تغییرات امروز موجب تحکیم تیم امنیتی میشه از جناب سالیس برادر عزیز ما که زحمات دوامدار در طرح و تطبیق، جناب استاد دانش که در حاکمیت قانون، مشاور صاحب امنیت ملی و حال جناب محمدی صاحب، جناب میرزاقبال صاحب، جناب لویدرستی صاحب، همه به صورت یک تیم واحد برای افغانستان واحد و برای دفاع از این کشور تاریخی و بیرق سیرنگ ما آماده هر نوع قربانی استیم. یو ټکی د روښانه سي، دا جګړه طالب شروع کړي او طالب د دې جګړې مسؤل ده. موږ سوله غوښته، موږ سولې دپاره منظمترین پلان، منسجمترین طرح او د قربانۍ ورکولو دپاره آمادگی نړۍ ته، خپل ولس ته څرګنده کړه. که سیاسي د حل لاره غواړي، خو سبا راسي انتخابات ومني. موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار یو. موږ قدرت ته نه یو راغلي، موږ خدمت ته راغلي او دا ټول امنیتي و دفاعي قوا هر یو رضاکار ده، هر یو د وطن ریښتني بچیان او زمریان دي. سوال ایست که طالب چرا تأسیسات عامه را
مورد حمله قرار میده؟ چرا پلچک میپرانن؟ چرا روزانه از خاطر فرش کردن بمها موتر، دختر، زن و طفل ما را انفجار میده؟ چرا به انتحار دست میزنن؟ و خاصتا چرا ولسوالیا را در میده؟ چرا مکاتب در میده؟ آیا ځواب لکه المر غوندې روښانه نه ده؟ بل چاته کار کوي؟ افغانیت نه مني؟ کومو شبکو سره دوی تړلي دي؟ کومې تور شبکې دي چې افغانستان کې ویر غواړي؟ غواړي چې افغانان د غم په ټغر کې کېناستلی ا دې په جای چې هره ورځ آبادي وګوري. تاسې لیدلی دي هره ورځ چې د وطن کې یو آبادۍ خښته ایښودل کېږي، ټول ولس یې هرکلی کوي، که بندونه دي، که جوماتونه دي، که نور خدمات دي. از این جهت طالب باید انتخاب کنه. آیا میخواین در آینده به اساس یک صلح پایدار عادلانه، به اساس یک راه حل سیاسی جز باوقار از این ملت باشین، یا ای که دشمن از این ملت باشین؟ اگر دشمنی میخواین این ملت جوابتان میده و جواب محکمتان میده. دلته څوک د شک و شبهه نلري. امروز همه نیروهای دلیر ما میدانن و آگاهانه انتخاب کردن. هر کدامتان میفهمین که شهید شدن در راه کشور افتخار است. اما ما زندگی میخوایم، ما مرگ نمیخوایم. کل هدف ما ایست که همه با هم زندگی کنیم و ضرورت واضح است که یک گفتمان ملی و یک گفتمان منطقه‌ای و بین‌المللی در سر کشور، منطقه و جهان پیاده شود که بگوییم آیا 43 سال بس نیست؟ تا چند یک کشور به عظمت از اساسی ترین حق که زندگی مشترک، که حق صلح است، محروم باشه؟ و در اینجا باید بفهمیم که ما تسلیم توریسم نمیشیم، تسلیم طرحهای شوم نمیشیم. ما آینده ساز هستیم، آینده را رقم میزنیم و وحدت ملی ما، اتحاد و اتفاق ما، مساوات هر افغان با هر افغان، مساوات زن و مرد هر افغان با هم دیگه اساس قانون اساسی ماست. این قانون اساسی وثیقه ملی ماست که همه ما با هم دیگه ارتباط میده و خاصتا فصل اول که شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان و اساسات سیاست دولتداری در فرمایشات دینی مبین ماست و فصل دوم که حقوق شهروندای ماست تنها بهتر شده میتونه، تغییر کرده نمیتونه. او روزانه قوای امنیتی و دفاعی ما حماسه می‌آفرینند. همه مردم افغانستان مدیون از این حماسه آفرین هستند و از خانواده از اینا خاصا ما ابراز امتنان میکنم. تمام ملت افغانستان باید دست به دست بده که پشت توجه واضح به خانواده شهدا و زخمیا و معلولین داشته باشید. این یک دین همه ماست که انشاءالله تعالی با کوشش خاص جناب محمدی صاحب، میرزا اقبال صاحب و تمام همکارای دیگه ما آماده خواهد شد. امور امنیتی و دفاعی قوا در افغانستان د ملی وحدت ممثلین. نن ټول افغانستان کې ټول افغانان
عمل دینه چې دری وایي، ازبکی وایي، ترکمنی وایي، بلوچي وایي، پښتو وایي، یو بل سره د ورونو په حیث باندې او هغه خویندې چې په صف کې دي درېدلې دي. دوی مشترکه ژبه د وطن سره مینه ده. حب الوطن و وطن دوستی جز ایمان است و این حب الوطن است که ما را با هم وصل میکنه. بنابراین قوای امنیتی و دفاعی ما مصمم هستند، تمام مردم افغانستان مصمم هستند و سطح رهبری که از منصب اول دوم خواستن ابراز امتنان میکنم که اتحاد واضح و مشخص داریم، مصمم هستیم که ما تسلیم جبر نمیشیم و وحدت، همدلی و هماهنگی بین تمام اقوام افغانستان و تمام اقشار افغانستان تقویه خواهد شد. موږ د یو مسئول نظام او مشروع دولت په اساس د جنگ په ډګر کې ټولو نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته ژمن یو. موږ د جګړې له اسیرانو سره د قانون مطابقت چلند کړی. موږ ته ګورئ او دوی ته ګورئ. سلها نفره د محکمې لخوا په اعدام محکوم سوي موږ ژوندي ساتلي چې سوله به راسي او ټول افغانان به یو بل ومني. دا چلند چې دوی په دولت آباد کې زموږ کماندوګانو سره وکړه په کوم اساس، په کوم عرف او په کوم اسلامي فریضې کې جای لري. او دلته ټول باید پوه سي او اوس د پاکستان علماو هم دا ومنله تېرې اونۍ کې چې دا جنگ مشروعیت نه لري. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده. دوی ته ګورئ، پوځیانو په کورونو کې برید کوي، لاړ سئ د ارغنداب له ولس نه پوښتنه وکړئ ولې درې پولونه چې له 10 تر 40 میلیونه ډالرو نه ډېرتر ورباندې لګېدلي تاسې الوزوئ؟ ولې هر کور کې بمونه ږدئ؟ او ولې د ارغنداب شنې کروندې په غم باندې بدلوئ؟ ملکی تلفات ولې ومنو؟ موږ ته ژوند مهم ده، ښېګڼه مهم ده، خدمات مهم دي، تاسیسات مهم او دلته ضروره ده چې باید هر ورځ خپل اراده ټینگه کو. دولت یک بودی شده نمیتونه. تمام کوشش طالبی است که ما را به یک دولت امنیتی بدل کنه، اما ما متحد هستیم که روزانه تلاشای خود زیادتر میکنیم. لکریمی صاحب نه مننه کوم چې زه ډېر خدماتی کړي، د زړه له کومې نه درنه مننه کوم. حیات صاحب دې دوام ضرور ده او باید موږ ولس ته وښیو او داسې ولایت نه ده چې منځ کې هره میاشت کې لسها پروژې پلې نیسي. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده او مخکې ځو. مخصوصا نقطه که توجه تمام دنیا را میخواهیم استعمال مینها طرف طالباست. یعنی چی رقم حرکت سیاسی است که وقتی که سر کم کردن خشونت گپ میزنن میگن ما دیگه موتر بم روان نمیکن. دنیا باید آواز رسای ملت افغانستان بشنوه که تمام حقوق بشری ما زیر پای گذاشته شده و این قابل قبول نیست. دنیا به طرف مردم افغانستان و طالب به نظر بیطرف نگاه کرده نمیده. ما صف اول مبارزه با تروریسم بین المللی بودیم، از حضور 20 ساله و کمک‌های قوای بین المللی ابراز امتنان میکنیم. موفقیتشان به برگشتشان
با آغوش خانوادهشان میخواهیم. اما فصل نو همکاری ما شروع شده، وسیع میشه و خاصتا در منطقه امروز ضرورت واضح است که منطقه درک کنه که یک افغانستان باثبات موجب رفاه و ثبات و امنیت منطقه است و خدای ناکرده یک افغانستان بی ثبات تاثیراتش در قدم اول همسایه ما و بعد از اون منطقه و دنیا خود دیدن. په آخر کې زه غواړم له وزیر صاحب خالد او لوی دستي صاحب زیانه مننه وکړم. هلې ځلې مو کړلې، زحمتهای زیاد کشیدین. امروز اعطای این مدال تنها یک نمونه کوچک تشکری ماست. از حیات صاحبم تشکر میکنم، در مدت سرپرستی شد کارهای زیاد انجام دادن، خدای مساعد. کریمی صاحب مننه کو. از برادر گرامی ستر جنرال بسم الله خان ابراز تشکر میکنم. ما خودت صدها سفره در دوران انتقال با هم انجام دادیم، یکی دیگر خوب میشناسیم. خودت مناسب ترین فرد بر رهبری وزارت دفاع افغانستان در این شرایط دشوار بودی. از صمیم قلب تشکر میکنم که تقاضای مرا لبیک گفت و اطمینان دارم که با کمک معاون صاحب اول و تمام کمک محب صاحب و اعتبار بزرگی که در بین قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به حیث یکی از بنیانگذارای اردو و پلیس ملی افغانستان داشتی و وجه جهادی خاصی که یک سرمایه سیاسی و معنوی برداده، انشالله تعالی مشاهد تغییرات خود باشیم که در بیانیتان ذکر شد. همدغه رنگ جنرال صاحب محمد ولی لتاسن مننه کوم چې واقعا د وطن یو سربازي، هر چیرې چې ما در باندې ناره کړې تللی ځلېدلی، او زه له تاسو نه ورورولي، واحد ټیم او یو بل باندې باورمندي غواړم چې ټول انشاءالله تعالی به وکړي. او تاسو منځ کې وزارت دفاع منځ کې امنیت ملی که جناب سراج صاحب از زحمات شب و روزیتان ابراز تشکر میکنم و همکارایتان. ایلمندیم از حضور جناب قانونی صاحب، سپنتا صاحب و استاد محقق و تمام وکلای محترم، سناتور صاحبا در این مجلس ابراز امتنان میکنم. وزیر صاحب سابقه داخلی ما جاهد صاحب، والی صاحب فراه پروان، سالنگی صاحب، همه بزرگان، لوی دستی صاحب ما، جناب شریف خان یفتلی، همه امروز در صف واحد جمهوریت، جناب وزیر صاحب بتاش، همه ما شما در یک صف واحد هستیم. دوستای افغانستان هم باید وحدت ما رو ببینن، دشمنای افغانستان با وحدت، با اشتراک مساعی و با اراده کامل ما میتونیم سر تمام مشکلات که سر ما تحمیل شده فائق شویم. کسایی که فکر میکنن که بعد از در حالت نو که شرایط جدید ایجاد شده میتونن نسخه گذشته را بر تقسیم مردم افغانستان به کار ببرن، دوباره فکر کنن. نن ارگ جوړ سوی، افغانستان په جوړېدو کې ده، دا ولس چاته اجازه نه راکوي چې موږ ته د غلام په حیث وګوري. موږ د دې خاورې چښتن یو، پس له خدای جل شانهونه هیڅوک دا خاوره له موږ نه نسي اخیستی. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، پاینده باد افغانستان و زنده باد قوای امنیتی و دفاعی.